که د خدای مسلمانه پیتی 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 د خدای مسلمانه ګوره پلار ته ګوره لاړ نشي ګوره یاره کینه خو چې چا وروړه خو د خدای مسلمانه ورشه چا وروړه به خدای لیک باندې ډېر مه ورکته کېږه اوس په د نویري جوړ به چې دا ساشا راغلی ودرې خدای دې ذلیله که اوده دی نو اوده دی خو خیر دی کوشا مور ته ولې اواز که نه د میک اپ نه نه اوسګارېږه مور ته ولې اواز که د کټ کې منګول دی ګوره تبو برباد پې کي درځمه ته به ورغلی مړه ورشه که نه خو مبارکیان به درته څوک راغلي که نه ورشه که نه یاره خو رښتیا خبره ده که نه چې د ماشومانو قدر عزت دی بعضې ښځې سره ني اوس دغه پتره او ماشومې دغه ځای پرېښې دي داسې نه وي چې یاره مورې راشه نن به سبا صفا خبرې کوو یا څه چلو شو څه نه نه لیک خو ټیک دی اوس په دا راپاسې د قیسې درته کومه لکه دا اوس په مسلمانۍ کې شته دا په انسانیت کې شته نو څه چل سب اسمان مکه لراغه چل سدي منګه چې چیلې حلال کړو حلال کړو موږ دله ما پیسې ورکړې کنه اصلي دې پیسې نه دي ورکړې وې چې خور ته خېمه واپس راوړې بابا دا اوس د سړی بچی دی یار ورته نه زیو تاسو کوم اوسېږم ما کارا نه کچا په خو سره خبره سره کوم کنه اوسېږم ما کارا خوريس کیم دلته پېښې او تعالی ما پرې کور کې پسونه غلو خور راواړو رپورټ میکړه اوس د خوشحالي د کار کې تا پیسې واله نه سبا به تر زما د زوی د ستر سودا کړی چا سره دې د کورس درو باس خواږه ګورې دا سړی ته ور سبا به در باندې زما دوی خرڅ کړي زما دوی له کور زما دوی خو لراله لیکنه پیسې رو باسه یاره خورې په ایماندارې پوز امټي پر کوا خبره دې نه ټیپر م جوړوم په تا کې چللی خبره ته خو به غوږ کې راکړه ډاکټر په سره ورو په پیاس په جومات کې لګریوان نه ونیولو خزه دې پاغه غن کا پوړې دې ځه نو پیاس په ګریوان نه ونیولو زما 500 روپیا راک ته دا ځکه مو کده چې کومه 500 روپیا راکړي چې یو ته مې ته دا بزه یا پیسې نه تاسو باندې ما خور درکې او دا به خپل کندې مې کنلې دغه په پیډه کې کوم او دا دوه واخله تا خو په ځان پوره کولې نه او ما تاسو په کور کې مې په یاد پیسې لګولې وي امې پیاس دا ورکړي کوم په یاد کړه راځي منګه په یاد پیسې الک را پاسې دوه مړی نو چې څنګه نه دې خورا شرورا نن به کچا په خره سره کوم دې خورا توشه میچاجی کړي راتوشه چې چل کی د پوزنه تیار سپیا کا جوړه کې رویا پړسه کینه دلته راشه لکه دلته کینه پیسې مې روباسه جاړه مړه جاړه مسریه پیسې روباسه سره خبره کوم کنه کینه خبره به ته لیکې زمانه پیسې پټ کړې وای دا مومنن لکه چې دا دوانو سړی نه کنه او په جیب کې سره پیسې کنه دا په خور کې بیا خو قدر عزتي خو چې زما په جیب کې یو د روپیا درکړې کې دا ټول لا پسې راغلی او دا سبا دوران د پیسې دې پیښه کنه کار روزګار کوا کنه دا د مشرانو خبره ته کشره ته چپ د پاشلې غن کپ تیر ځانه جوړ کړی دی جیبونه وي پیښه کنه ستا د لاسه کنه ستا د لاسه زوره پیسې د مال پټ کړی والم زه خورم نه تا د پیاز د سره لپاره پیسې راغشت د څه لپاره باندې وکړه ته ما ته دوی پیاز تا پس سلا بل راغلی چې زه کور کې نو ما او تا دا غل کور ته را دن نکړو په انګړ کې ما کار کې نو لیو تا خو شینا خزر را دن نکړو تا را دن نکړو ولې زمانه ماما زوی دلته به راځي دلته به نه راځي ولې به راځي دور به دې نه پټولې پیسې کنه دالک جاري کنه نو د چغه وته مو کنه مړی ورورا نن به ما سره کچا په حکه چې په دې کور کې کنه په دې کور کې نو داسې جون به تیرې چې څنګه زویم او چې نه ګن کپی کې پیښوي او پراډونه کې نو ګورې د قلار ستا مخامخ ته وځه مورې زه ډاکټر پسې ورځم زما ماما دې کار کړی پردې ښځه راغې سره ستاسو یې مړه نو د زما د پیسو سره سیمه وه د کور خبرم دا واره وې ته کېنه دا شیطاني خو به ته زه کوم والله والله ته وته کنه ته ما چېرې په سره ما ولم دې والله زه به تم له مې کونډیم کنه خو شاوی غلاګان سره کې پر ځا باندې غوسه تر کړي به مې وي پر ځا تا خو 100 روپیا نه راکولې 100 روپیا نه راکولې پر دوه خو له قرضونه غواړي نه هاي غلا خو چاته وې دته متا پیسې پټې کړې دي ما پټې کړې دي نو د پټې کړې خو دته وایم کنه نه دا
خو یو ته مې داس پیری وي زما راځي په ډبل ورکم بس راکه چې وری کوم موسم بار ولاړ دی وای زه په مزه ماما مې سواته تللی دی هغه د سوال جواب وکړه بیا سواته تللی نو مړی هغه ته مې ویل مال موږ په کور کې کچا پاخه کوم مالته مال د معلومات کوم شینا و د ټیم تر راواله مې نو مړی اندر پلې وسلو کاندر پلې وته وې دوه مې پس پدره دوه پام زره درکی اندر پلې وسره کده رشته کور نه مې خلاصې او د دې ملامت ته انسان مې دا خوې خوې چې راکې چلی کنه دا ته سره کته کړی خمه ته ویلو دا وباسه دا غلم دی دا کوم دی دا چې کوم دی دروغ دی سره باندې کې چې لاړ شي مانو وی چې ته بلار شي چې تم نشدلی خدا کا مخامخ پټی کې پپوله ناشته پېښه چې په مامونه دي نا وخت شي وګه شنو واپس راشي او پرې چې په دې مسافرې کې مرشم ما ته معلومه کو د دلګانو خکرې کې ته اوس 12 سنگه او ما وی چې د چيلي د غوخي ولی خوند او رنگ نشته دا د غلا د پیسو ته مال راوستو د دوکو اره که زه سواغه طرف ته کولای نه زم پره ښا چتا سره سره مې جګړه کړی نو چا سره دا چيلي دی مالک سره دی ورشنو د چيلي مالک لري الله په مخ خبر ولا کنه نو چې پتا به کومې لوبي کوي مور زه اوس ورځم او چيلي مالک ته موټو ما چيلي من کنه دی راوسته بس صفا خبره بو او صفا خبره که صفا خبره یا نه یاره اوس مې نه دی یاره دا مونږ خو پیسې ورکړې زاره دا ودان ما شوم برته مرشي دا برته ګوره مرشي ګوره وی نه دا مړ کی خدای سټ کړی چې دا دوکي کې دا ته ولې داسې کارونه کوي په کور کې مې لګوري دي کنه یا زما په کور کې تا ماربل لګولې دي جپس دې کړې دي بالنګونه دې راوړي غواړي دې دا درې کالو شول چې هغه مکه څخه باتروم دې لا دی اوس دې کې زما څه ګناه را یاره ما پیاز دغه مې راواغې شو پیاز مې ور اے موري مولا هیڅ سیم نه دي کړی ما ټیکا غله مونږ یو دا یا تر مړزانو په جنگ کې به نه او یا د سپو په کاړه کې او یا دې جاز پاتې والله په قوت دې ما دا مړزانو جنگ ته دې مونږ اوس په کاړو ته دې دا 500 روپے د ما د کور کم فالاړو یا خدای پاک دا ماما زوی نه ورکه پیاز نه ورکه کنه نو جمعه تر سره پدې خبره دا موري زه پیاز پچ په منډه ورځم نه ته ما کراچي ته تل دی به زه په کور ته ورځم او تو جواب ورته کور کې هغه جګړه کړې هغه شړلې دي د کور هغه په کور کې عزت نشته ته ما ته زوایې کنه موږ د جمعه ته نه او د قسمونو لپاره ته جمعه کې ها او ځم چې دا څنګه نو سپلې او چپړې راوړي اوس پوهې شوم زه خو پاره کوته اوس د پوهې شوم نه ته خو ډیر بیا بار فته ما ته خو زما د مور راوړي زما روري اوس خو من خپل کوي د خدای خاطر وکړه کنه خپل کوي ګوره دا خبره پدې ځه پاتې ګوره پالتا کا جنره شیطانونه کې ګوره ډاکټر ته ګوره رښتا به خدای ګوره پاتې شي هغه صاحب دا سره نکاح کړی دا چې رښتا مې پاتې شي ما خو د رښتې خبره وته ښکارا کړم جینه سره 500 روپے نه دا په ماش په دا پتا څنګه شوي دا زمتل زما خپل ځای حقیقت کې حرام چي لالو ما او دا اوس پیسې روبازه چې ولې سو مړه دا سیبه ته چيلي ولا ته سیبه دا قراته ولغه خو چې د کور کې خیمه واپس راو ولې کو دې ته مې ونه خو ته غوړم څنګه خپل دي نو د خونه ته چې جنې د کوټې نه پیسې یو لته پیسې سکړي مې ماګه مې پیاز د ورکی خدای لار بشم دادا او دې قتل چې ملامت یو چل پکې وي وتختی او دې د خبرې ته غوږ نږدې کنه موري د سره به ته مشتي دا به موږ ته دا کور خو پولې هغه به ولې اول سړی چې ته سړی زوی کنه نو هر کار ته په خپل پلاس کولې نو چې هغه نیغ کېږي دا نه مشر ساس کړی دی د غل خدغه چلی کړه چې غل سړی هغه به دا شي کوي دا منیغ کوي اوه خدایا زما د زوی بوس دستونه په کې مې د حرام چي لال نو مې الله بخیر کی الله بخیر کی دستونه به نه هغه به ټیک شي مونږ خو د ځړنه ور کړی دی تاسو پیسې شي وي دي دوکه د کړی دا دی بوس کور ته راځي ما ته پته لګي د سره زه خبره دا تور مېلو د کور نه او شړه خاصه به د لبس غټه کنده کتل ورکه به ور غرزولي موري زه پسې ورځم چې چرته لاړلې ویل ورځم وزید به لاړ شم زه بدن لاړ شم ستم نزي په دغه ځای کې یا د غاټې کې بناستي بار یا په پوله ناستي او ته مال را چکونه څنګه سترګو کې راکې زه چې چکونه درکو دا څنګه چې ورور دیو شاله ها ستاره اگر راکټ لانچر چې بدل تر راته تا شړو هغه خو د پکور علا بند کو یو خبر ته وکم هغه دونه غیرتمند دی کنه چې زما د زوی ته پوس لوم مبارکې لم نه دراغلی او بل دا چې دی غلطه کوي نو لازمي به شړی کنه او ستا پرو کې دا غیرت د کله نه راغلی ها اخو د مرکې د سپونه نوزګاری ټول راځي وته په میلیو لامبي راشه هغه په ایس ته کې نو ریپیش مرشکی خان سره د خدای خو زمارو لکه عزت ور کړی دی چې انسان کی عزت نو بل به ورکی اخو دونه بی عزت انسانو چې دلته بخېټه به هم ډکوله او خبره به هم کولی شکر دې چې دا غنه خدای خلاص کړم پېښې کنه او ور پدې اړه ور ستارو را نشي کده مارور یادې کنه
داغه ما سره سره دلته مال ته څه شي ده بس تا بل دا ستا د پلار کور دی چې د په دې کور کې څه ده نو ته ما سره سره ایره بارې وې دا ستا د پلار کور دی 50 روپۍ به زه ستا نه غواړم پوه شو که نه چې چړې دې تبه برباد کړه چې جېډو کې راله ماته تا نه غواړم په آرام کښېنه په آرام تا خو بس چیلې ټک وکنه ستا خو چیلي کې مطلب و زما ورور پیشه ولته کې چې کوم دی نو قرضداري پیشه ستا ورسره شوی منه پرکوریا نن به را باندې روټۍ ته خورې ښه ها ولې په ناره خېټه مې ګرځې وڅې ښه چل څه شوی دی ولې کېدن مې کړې ده ولې نو ولې خورې بیا را باندې نه هره که د خدای مسلمان دی واده نه پس نه دی ته خو ډېر شوم وې که نه خو چې د دې زوی نه پس نور هم دونه شوم شوې ظالمه جیب ته یې تاله ولې پاتې دنیا د روزوه نو کم کار به وکړم پرکوریا 1000 روپۍ دي او په 1000 روپو به لکه مطلب زوی له به په سنت کې ومه به کې هسې بیا چا له مبارکیانو کې ورکې نو داسې عجیبه شان کار دی که نه خوار سو شو که نه خدای دې ذلیله که به صرف سنت پاتې دی نور خوار څه شوي دي که نه روټۍ را باندې وکړه بس نورې خبرې خوشې دي مړه الله به خیر کړي راځه من سره هم د روپۍ درک نه لګي مړه السلام علیکم وروره یاره که د خدای مسلمانه څنګه جوړې ووینه د خدای مسلمانه یاره که دا خبرې پرېږدې اوس په مو پېژنې والد صاحب دی والد صاحب خو مې یاره د سکون نه یاره ریټیر شو یاره او بس تپس بیا مړ شو یاره انا لله و انا الیه راجعون دا څوک دي د خدای مسلمان اصل خبره داره ما پېژنې نو د خدای مسلمانه خبره دا ده چې اصل کې ستا والد صاحب او زما والد صاحب دا د بچپن ملګري ده تقریبا د اتمه پورې په یو سکول کې سبق ویلی دي او یو بل تیرونه ویلو خو چې کله ستا والد صاحب وفات شو نو تقریبا میاشت پس ورپسې زما والد صاحب هم وفات شو او که نه نو ګوره د مور پلار رشته چې کومه ده که نه دا به هم نه ختمې یوه او ته خو مې د پلار دوست یې ستا والد صاحب یې دوست و نو د خدای مسلمان زه څه خدمت وکړم بس الله دې خوشحاله کړي جي الله دې عزت وکړه دا داسې خبره نه ځي شینه ده تر خیال دی ولې نو څه پکې ځي دي که نه مړه مېلمه دی مېلمه دی بس لار ده بس ځي دي نه روټۍ به من سره خوري دغلته په دغه چوک کې د فواد هوټل دی دومره زبردسته کانې ده مسلمان چې راته ویلی نه شم الله هم خوشحاله کړي جي نو تا سره پیسې کم دي چپ که مړه الله دې عزت وکړي نه خدای خو خفه کېږم خدای شته چې خفه کېږم لازمي به من سره ځي چې نه راځه چې دې بوځو راځه شابه هلکه پرکوریا پیسې ما سره تاسو هم چپ که ځان ناغرضه ککن دا مې خورایي دي راځه زه خو دې نه پېژنم د ده د پلار ملګری نو نو د خدای مسلمان ډېر وخت بس کولې دي ګورې ښه ما ته به والد صاحب ستا د والد صاحب خبرې کولې که نه دا د فواد هوټل دی راځه خو دا راته ووایه د خدای مسلمان نه نور خبرې پرېږده د ګډ غوښه ورسره شته کب ورسره شته روس ورسره شته نوي قسم خوراک ورسره شته څه به خوري یاره بس هېڅ لږ شاندې چل برابري وي نه ماړه لږ شاته چې شینه نه تر خیال دی شینه نه تر خیال دی مړه د خدای مسلمان راځه مور یې مکانه راځه مور نه راځه راځه ما ملګری السلام علیکم جی بابا څنګه یې وروره ښې ټیک ټاک یې د دې هوټل څه بهترین کار نه کنه داسې کار وکړه یو پنځه روپیا دې بوزه کړي کنه زما کار یو ملګریا ټماټر یو چرکا او یو 15 کیلو کبان کا لږ چل راسي کې بدون ډېر مې سکي ته پرېږده د خدای مسلمان ډېر وخت پس مې لري سترګې مې روانونه خوږې شه ځکه کینو راځم نه راځه Quindi da Bakino, ha? Chi ne dici? Chi ne? Cinara sama siapa kini? Sama di mana master kuat kini? Dia rabane kudai ku kerana kana. خبره ته تا ته مې ډېره ضروري خبره کوله Mata, Cinano ta mata Silvia. والله ګوره یو خبره ته کوم نه لوښي نه چې کوم دی ولا زه جارو کوم نو په دې هوټل کې شپه کوم چپ کبا چپ خپل باندې لاس کې نور کار د ماما دې کنه دا وستا سم خیر چې تا راوړو دا ولدا کوي چې پیژنې چپ کنه زه خو پیژنم کنه یاره اصل کې نه دا ما نه خو ډیر کم کار دي جی دا علاج ولا کو دا څنګه کې ولا کې ډاکټر یونس نه دا وای مړ ولا زیدم شوی زین اوس دې شوی اوس نو څنګه ته څه لوي چې شوی به شوی کنه نو ولې کو چې تسرای ځان نه بوله سوا اخلم وای سره سوي سنوي لا ګلاس په خو زما د خدای مسلمان من بزرګ راشنا غلې ته ها
د دې ټول کانا چې کومه تا ته مو کنه تا باندې کې خوراکونه کړی یا لکه تاسو ځان ته دا کوم ډېر مې مړه د خدای مسلمانه دا څه خبره ده یار من مینو کورنۍ چار نو سره شینه دا کدو ولا چار دی ښا پروس کورکورې ولا کومې تیر شي مړه د خدای مسلمانه ولې بدمعشي کوي لکه خو یار بسم الله دا د غریبۍ خوراک ته ولا خوراک ته وګوره ښا پر دې شرمېږه ما دا دې ولاړې څه درې په ضرورت کې وایه ازم یو بوتل دا وګوره ښه دغه یو بوتل وسره راواله ښه غټ په راولې غټ بوتل راواله شینه پر بچو ښه پر بچي بسم الله كل وتكون تاسو کار څه کوئ جی زه کارو ته نور جی تنورو Oh my god. شرمېږه ما خوړه نن راګه مخدار ده وا دنیا زه یارېږم ته څنګه یارېږې دوالم څو کار ته ما ما زمانه خوري چې دا ډېر مزاحیه دی که نه ها وایه که نه مېلمه دا دې جی بس د چا زبر نه سم یا چېرته ځې د خدای مسلمان وي زه به درنه ناست یم شینه دې درې خیال دی دې کنه نو چې دا داسې پیسې به څوک ورکوي که مېلمه دی نه د خدای مسلمان د دې هوټل قهوه چې روز کله ډېره عجیبه قهوه یې ده قهوه به یو پیالې اوس کومړه یاره الله خوشاله او برابر موږ ته وو بوسکو او تاسو یې ډېر مې مزوس خلک یې یار ما داس خبره یار ګوره مېلمه چې کوم دی مېلمه خو مېلمه یې که نه د خدای مسلمانه شینه داسې کار دی قهوه پرېږده د دې هوټل نه هغه سکریم والا دی مړه څه عجیبه سکریم په تیار دي که نه یار بادام پستا کاجو مړه هر څه پکې اچي که نه او خالص پیری خالص شینه ورشه هغه هوټل والا ته ما دغه والا ته ما یاد کړه ملي والا ته او ښکلې یو دوه پلیټه ملي دې جوړه کړه زمانه ما سره یو روپۍ هم نشته مېلمه دې څه کې ته ورته صرف زما نوم وایه که نه نشته دی راځه کنه یا خدایا پاکه ته درځم که نه ده که نه زما نوم ورته وایه یو دوه پلیټه مزېداره جوړه کړه سیده تا نوم ورته واله چلته مې د ګریوان نه ونیسي او ټوپونه راباندې وړه دا دا زما دی دله موږ ایجاد شروع کړی دی ها جی ها وا وا شپې ورځې ښه دي شکر بچنګي دې ښه دي ټول خیر الحمدلله چې تاسو دعاګانې الله خوشاله کا تاسو ډېر مې مزوس خلک یې یار الله دې عزت وکړي یار دا سیس خبره نه غر په غر نه ودی انسان په انسان ورږي کله به ته راځې کله به موږ درځو دلته اسکریمو دکان دی دلته اسکریمو دکان څه دلته تش ډیرانونه دي خدای دې کورکورې د دې کورکورې نه خلاص کړي چې ته به د دې دوکو د کله وي دا څه خبره نه ده خدای مسلمانه یاره هغه شینه ډېر سات تېر کړه زه په خپله وغوښتې ګورځم ښه زه له ګورځم په خپلې دا راځم ورشئ جی لاړم نه دې ځکه زه پسې دیږم هم نه سکرین ته راغلم ورشئ جی یا نه غلا کان سکرین په شدال بیخي ورسو یار اوسه پور رانه یار دې نو شو یار دا وایي 5,500 کېږي 5,000 روپۍ هغه زما ملګری یار درځي درکې کنه زما ملګری پیسې هغه خو مخفي دی څه مرګ دی مخفي دی څه خبر سره شي زه دوه کوي کنه شینه څنګه چلې یا یاره دلته اسکریم څه کم دی مړه چې ته ما اسکریم وکړه مړه بس کریم وکړه نه کې بس کاوه اوس کړه مرګري اجي تو نو پیسې ولې نه ورکې سر پیسې بس هغه ورته مې ورکړې پیسې مې ولا ورکړې نه مړه ها یې زړه راځي پاتې زو مرګري
مخ چمپټ کو زمونږ لار خدا ده ته پدې دي پدې لنډه شو راځه دا لنډه ده کوفته ده مړه